کله چې به رکوع له لاړ وضعها کته به کېنول. واذا رفع من السجود اعادها، چې کله به د سجدې نه راپاڅېدو نو هغه ماشوم به بیا ځان سره. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د سجده سمه اوږده کړه، نوسۍ په ملا باندې سور شوی او سمه اوږده کړه. بیا یې وویل ملګرو ته، وایي سجده ما اوږده کړې ده د لاسه، ځکه چې زما دې بچي زما نه سورلۍ جوړه کړې. نو د هغه لوبې، د هغه مزاج، د هغه طبیعت یې په هغه ټایم نه خراب. دې ته وایي مهرباني. او موږ که چېرته خپل بچی ځان سره منزله صرف راوستو نور خو هر څه پرېږدو، نو بس زموږ د خلکو بیا دا کیسې سټارټ شي. دا نو اوس دې ته او نه نو څه چلو شو، بچی یې نه دی، ځان سره به یې نه راولي، تربیت به یې نه کوي، د جومات به ورته نه ښایي، د دنیا به ورته نه ښایي، د سړیتوب به ورته نه ښایي، د خلک به ورته نه ښایي. که غریب جومات اول صف ته راشي نو دومره چغې پې ووایي، دومره چغې د اولني صف والا چې د هغه نه وار پر خطا شي نو نږدې چې د ستنو منو له به ګړز ورشي، ځکه چې وار پر یې وله خطا کړي، دومره چغې پې ووایي. بیا چې لوی شي ډېر ورته تقریرونه کوي چې اولني صف له راځه، خو بیا نه راځي، هغه تا زغرولې. اوس زموږ زاره شنه نه شوه چې پښتنو اولنی صف د ټولو نه غوره، خو چې پښتانه راننوځي ګوټونو ته زور کوي شاید، ځکه چې په وړوکوالي کې دوی زغلولی شوي دي. عربو ته وګوره، ماشوم به ځان سره راوایي په اولني صف کې ودرېږي، بل چې خوا کې ولاړ دی هغه د دې ماشوم په سر لاس راکېږي، نو الله دې وینې کمره لوی کړي ماشاءالله. د ماشوم جذبه ښه ډېره وي، سبا له بیا په خپله راځي چې د پلار یې نه یم دی راځي. او زمونږ هغه دغه ځینه وضع که چېرته د پلار په مېلمنو سره ناستي او دغه هلک راښکاره شي په دې دروازې، په دروازې کې د هغه راښکاره کېده او د دې چې اکثر یې په جام یا په ګیلاس یا په شیشي وولي، هغه ور پې ولګي او ګړز وکړي، زیدت د کره وستا داسې چل وکړه. نو دننه هغه چا سره ناستي بیا؟ زنانو سره ناستي، یا د مور سره د خور سره. پرېږده چې بهر کښېني چې دی د سړو عادات یې زده کړي او دی د سړو هغه خویونه یې زده کړي. وګوره پخواني عرب نو پخواني هغوی به د خپل ماشومانان په وړوکوالي کې د پیو دپاره بانډو ته لېږل او صحرا ته به یې لېږل. خپلې مور به له پی نه ورکول، بهر ته به یې لېږو. ولې؟ وایي چې دی بهر سړیتوب زده کړي، د ده بدن کلک شي، په ده باندې آب و هوا ولګي، د هغه ځي د هغه ځي هغه خویونه دې وویني، یو مضبوط سړی دې جوړ شي. دغې زمونږ یو مضبوط ځوان پکار دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره راوستی دی کوم ځای ته؟ جومات ته یې راوستی دی، سبحان الله. او بلکې دې نه ته عجیبه ووایم، دا خو نوسي دا پرېږده، حدیث کې راځي په صحیحینو کې، د صحیح بخاري صحیح مسلم کې، ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې ما یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو خلکو له امامتي ورکوله، و امامة بنت ابي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها. ما ولد د رسول صلی الله علیه وسلم نوسۍ د زینب لور او د ابو العاص رضی الله عنه لور، دا وی رسول صلی الله علیه وسلم په دې مانځه کې به خپل ولي کېنولي، په مانځه کې کله چې به رکوع له لاړ وضعها کته به کېنول. واذا رفع من السجود اعادها، چې کله به د سجدې نه راپاڅېدو نو هغه ماشوم به بیا ځان سره ځمکې نه راواغسته. دې ته وایي رحم او کرم د ماشومانانو سره. مؤمن په زړه کې شفقت او په داسې مخلوق به شفقت څنګه نه کوي چې هغه کمزوری دی. زه دا خبره نه کوم چې ستا بچی دی، بچی دی خو پرې لازم شفقت کوي، چې بچی دی او ماشوم دی، بیا چې عام بچی دی عام ماشوم دی هم به په ده باندې شفقت کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې کله صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې یوې لور په رسول صلی الله علیه وسلم پسې استازی راولېږو، کسې پسې راولېږو د رسول صلی الله علیه وسلم لور، وی یا رسول الله راشه. پلار یې راوغوښت، د زوی زنکدنو، د رسول صلی الله علیه وسلم د نوسۍ زنکدنو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه کس ته وایي چې ورته ووایه چې څه چې دي هغه د الله دی او څه چې واغستو د الله دی، او د الله سره د هر شي یو نیټه ده، ته صبر کوه د الله نه اجر غواړه. هغې قسم ورکړو چې راځي، اقسمت لتأتینا، قسم وکړو چې لازم به راځي. نو رسول صلی الله علیه وسلم لاړ، سعد بن عباده، معاذ بن جبل،
د یو څو صحابه کرامو سره ملاړ فدفع الصبي الیه نو هغې هغه ماشوم خپل پلار له ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم ونفسه تقعقع او د هغه دا ساه په دې سینه کې ګډه وډه شوې وه لکه سړي باندې ځنکدن راشي که نه نو په دې سینه کې دا ساه ګډه وډه وه ففاضت عیناه نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې نو سعد رضی الله عنه ورته یا رسول الله دا څه دي ورته وی هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده دا رحمت دی الله د خپلو بندګانو په زړونو کې اچولی وی دا خبره ورته وکړه انما يرحم الله من عباده الرحماء الله په خپلو بندګانو کې په هغه بندګانو باندې رحم کوي کوم بندګان چې په مخلوق باندې رحم کوي